نو رب العالمین رحیم ذات دی، الله مهربان ذات دی او غواړي دا چې د هغه د بندګانو مهرباني په یو بل باندې. الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. او که چېرته په تاسو نه د الله فضل او د الله رحم، ټول ګوره د الله رحم دی، یعنی چې صحیح نه کنه ټول د الله رحم دی. زه به تا ته څه د یوې خبرې وضاحت کوم، دا ټول د الله رحم دی په دې بندګانو او په دې مخلوقاتو باندې. او قرآن کې ځای په ځای الله دا صفت خپل ذکر کړی چې زه رحیم یم او زه مهربان یم او زه شفقت کوم. او دا خو ځای په ځای الله ویلي دي ان الله غفور رحیم، الله بخونکی دی مهربانه دی. اوس سوال دا دی، دا ته فایده ذکر کم، که چېرته ته د قرآن تلاوت کې او دا خبره ته سوچ وکړي چېرې د همیشه د دې رحیم نوم سره اکثر غفور راځي، یعنی الله بخونکی دی او مهربانه دی. نو سوال دا دی چې ولې د دوه نومونه د الله یو ځای راځي؟ نو دا بخانه هغه څوک کولی شي چې هغه مهربانه وي، یعنی ستا دا ګناهونه الله بخي. ولې بخي؟ ځکه چې مهربانه دی. او چې مهربانه نه وي یعنی کوم انسان دی په هغه کې د رحم د صفت نشته، والعیاذ بالله، نو دی به چاته دغه غلطي معاف کړي یا به د چا سره څه نرمي وکړي هېڅ وسلم، ځکه چې هلته د هغه زړه سخت دی. نو رب العالمین رحیم دی، نو ځکه بخونکی دی. او دا د انسانان چې هغه بخي د خپل بندګان، دا ګوره د الله رحم دی، دا د الله رحم دی. او چې عذاب ورکوي دا د الله عدل دی، لکه چې موږ ټول د عذاب حقدار یو، موږ ټول د عذاب حقدار یو، زموږ نه څومره نافرماني کېږي دا موږ پخپله منو. نو چې له دې باوجود الله موږ وبخي، دا د الله رحم او کرم دی. بل ځکه الله وایي كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله په ځان دا لازم کړي دي چې هغه به مهرباني کوي په دې مخلوق باندې، او په الله څوک څه نشي لازمولی. الله په ځان یو کار لازم کړي په طور احسان په دې مخلوقاتو باندې. الله دا خبره په ځان لازم کړي ده چې هغه مهرباني کوي او شفقت معامله کوي د دې مخلوق سره. په صحیحینو کې حدیث دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه، هغه وایي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، د رسول صلی الله علیه وسلم خواته څه قیدیان راوستی شو، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي. نو په دې قیدیانو کې یو زنانه لګیا د خپل بچي له پی ورکول. نو په دې خپل ماشوم پسې ګرځېده چې کله ورته میلاو شو په دې قیدیانو کې، نو راوایغستو د خپلې خېټې سره سم جوخ کړو دې سینې سره به یې ورله پی ورکول. نو رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته ووایي چې تاسو دې مور ته خیال دی، هذه طارحه ولدها في النار، دا د خپل بچی جهنم ته گزارلی شي یا گزاري. کیدی شي چې د مور د لاسه بچی په غلطه لار لاړ شي او چېرته لاړ شي؟ جهنم ته. یا داسې ووایه عام ور وایي موږ وایي چې نه، مور بچی اور ته نه گزاري، یعنی که عام اور معنی وایو مور بچی اور ته چېرته هم نه گزاري. وهي تقدر على ألا تطرحه، چې کله د هغې وس ته رسي چې نه یې گزاري ورته نو نه یې گزاري. اوس دا مور ده چېرته هم نه غواړي چې د خپل بچی څه ته ګزار کړي، اور ته ګزار کړي. الا داسې کیدی شي چې مور بچی په غلطه لار روان کړي او په آخرت کې هغه جهنم ته لاړ شي. خو دنیا کې مور داسې نه غواړي چې د خپل بچی اور ته ګزار کړي. نو بیا ویل الله ارحم بعباده من هذه بولدها، دا چې څومره مهربانه ده په دې خپل بچي باندې او ورته نه ګزاري، الله د دې مهرباني نه زیات مهربانه دی په خپلو بندګانو باندې. نو الله
هم دا نه غواړي چې دا بندګان څه ته ګزار کړي اور ته، خو بندګان کله داسې څه وکړي چې ځان حقدار کړي د اور. او الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم. الله ستاسو په عذاب څه کوي که تاسو ایمان راوړو د الله شکر هم ادا کړو. یعنې موږ لکه الله عذاب راکړي الله ته څه فایده میلاویږي؟ په باچایي کې څه زیاتې راځي؟ نه. خو دا بندګان داسې څه وکړي چې ځان دغه اور او جهنم حقدار کړي، نو الله په بنده باندې د هغه د مور نه زیات مهربانه دی. او بعض خلک دا یو روایت ذکر کوي چې د اویا میندو د مینې نه زیاته مینه الله د بنده سره کوي. دغه روایت کمزوری دی او د الله مینه او شفقت د اویا میندو پورې خاص کول نه دی پکار. اوس زه داسې ووایم چې الله د میندو د مینو نه د بچو سره زیاته مینه د خپل بنده سره کوي. دا ګټه ده که نه؟ زه وایم چې اویا میندو د مینو نه زیاته، دا ولې نه ګټه ده؟ لکه تا خو دلته خبره خاص کړې چې اویا میندې، نه، الله دا میندې چې څومره دي په دنیا کې او دوی چې د خپلو بچو سره څومره محبت کوي، د دې نه زیات محبت الله د خپلو بندګانو سره کوي. او دا خو واضحه ده، موږ سره کوم ځای کې مور پلار داسې محبت کړی لکه څنګه چې الله په موږ رحم او کرم کړی. څوک داسې ویلی شي چې زما مور پلار په ما باندې د الله نه زیات مین دي یا د الله نه زیات مهرباني او شفقت یې په ما کړی؟ نه. دا موږ چې څه یو دا ټول د الله دي، دا موږ چې څه یو دا ټول د الله دي. او بیا دین را نصیب کړی دی او بیا پسې له نور نعمتونه شماروه. نو کوم ځای کې د الله محبت د بنده سره او کوم ځای کې محبت د مور پلار د بچي سره فرق دی پکې. او په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، او دا حدیث په نورو کتابونو کې هم د صحیح بخاري کې زه خو چې دا حدیث کلم زما مخې له راشي یا د صحیح بخاري مطالعه کوم یا څه مسله کې راشي نو ډېر زیات ورته خوشحاله شم. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، ان الله كتب کتابا قبل ان يخلق الخلق. الله یو کتاب لیکلی دی، یو څه لیکلي کړي دي د مخلوق د پیدایش نه مخکې. د مخلوق یې لا نه و پیدا کړی او الله دا لیکل کړي دي. هغه لیکل دا دي چې ان رحمتي سبقت غضبي، زما رحمت زما په غضب زورور دی. فهو مكتوب عنده فوق العرش. هغه لیکل هغه کتاب د الله سره بره د عرش په خوا کې دي. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او دا بعض آیتونه او حدیثونه چې سړی واوري امیدونه یې ډېر شي، او بعض چې سړی واوري نو یره یې د الله نه ډېره شي. نو رب العالمین دا فیصله کړې دی، لیکل کړي دي چې زما رحمت هغه زورور دی په څه باندې؟ زما په غضب باندې. اسی دا یو خبره منځ کې راغله ته ذکر کم کېدای شي وروسته رانه هېره شي. اکثر دا خبرې سړي ته د خبرو په منځ کې ذهن ته راشي بیا ترې وروسته ګډې وډې شي. رب العالمین خپل رحمت زورور کړی دی په څه باندې؟ په غضب باندې. او دی باچا، علم دی، او دی باچا د دنیا او د آخرت. او ته یو کمزور انسان او ستا په زړه کې د رحم نه، ستا په زړه کې د مخلوق دپاره مهرباني او شفقت نه، نو ته بیا یعنې په څه وجه ته څه یې؟ هغه عرش والا رب، هغه باچا د دنیا او د آخرت، هغه زورور، هغه متکبر، هغه جبار، هغه قهار، هغه عزیز، هغه چې بدلالي سخته بدلالي، هغه چې عذاب ورکوي سخت عذاب ورکوي، او هغه ذات چې یو کار وغواړي نو کیږي، چې وی نه غواړي نه کیږي. هغه وایي زما رحمت زورور دی زما په غضب باندې. او یو کمزوره انسان چې د خپل ځان په باره کې هم داسې اختیار نه لري، پرېږدله پردی، د خپل ځان په باره کې څه اختیار نشتی. او د ده تکبر ته چې وګورې، د ده دې سخت زړه ته چې وګورې، ته به حیران شې، ته به چې آخر دا څوک دی ګورې. یاره وایي چې ما له غوسه راشي که نه بس بیا ختم. څه چې بیا ختم؟ غوسه چې در کله راشي که نه
نو د یخپې لاندې کوئ بوټ پرېږده والکاظمین الغیظ الله وایي مؤمنان غوسه سکي غوسه پټوي نو ته څوک یې چې بیا دومره غوسه او بیا سختي او بیا ظلم او زیاتي دا څه چې کېږي که نه د ظلم زیاتي د پردی حق خوراک بدتمیزي کنځلې جنګ جګړې دا څه چې کېږي دې بنیادي وجه څه ده نو چې زړه څه قیسې تېري رحم پکې نه وي دې خبرې له مې راوستی چې زړه کې دې رحم نو دا قیسې به دنه واقع کېږي یو حدیث کې راځي او چې ښه خوشحاله شي ما تاسو ته رخصت مخکې ووایي چې په دې دنیا کې چې څه ویني که نه دا ټول د الله رحم دی په صحیح مسلم کې حدیث دی د سلمان رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې الله کله د ځمکه او اسمان پیدا کړو که نه نو سل برخې رحمت د الله او یو رحمت د الله په داسې اندازه کې دی لکه څومره فاصله چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې ده بیا په بل حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دی دا چې جعل الله الرحمه 100 جز الله دا رحمت د الله رحمت سل حصې دي یا سل حصې رحمت الله پیدا کړی دی فأمسك عنده 99 نو یو کم سل برخې رحمت الله ځان سره ساتلی دی وأنزل في الأرض جزءا واحدا او ځمکې ته یوه برخه راکوزه کړې ده د مخلوق په دې منځ کې چې د څومره مهرباني او شفقت تاسو وینئ وایي د هغه یوه برخه ده په دې دنیا کې چې څومره رحمتونه دي که نه د انسانانو په یو بل د هغه یو برخه صرف انسانان دا ما غلط وي انسانان د مخلوق منځ کې لکه څاروی چې په خپل بچي باندې رحم کوي دا هم هغه یو برخه کې راځي او دا یو کم سل برخې دغه رحمت به الله د قیامت په ورځ په مؤمنانو راوړي دا یو کم سل برخې نو د رب العالمین د کم رحم به خبره کوو او د کمې مهرباني به خبره کوو یوازې دا رب العالمین چې د ګناهګارو دا توبه قبلوي دا څومره لوی رحم او کرم دی وځکه الله قرآن کې وایي وربك الغفور ذو الرحمة او رب ستا بخون کې خاوند رحمت دی سوی ګوره لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب الله وی که دا مخلوق او دا خلق مې ټول رانیوی د دوی په دې کړو باندې نو په دوی باندې به ډېر زر عذاب راغلی وي دا د رحمت خاوند دی که نه که چېرته موږ رانیوی ډایرکټ په هره خبره نو عذاب به په موږ باندې پوخا راغلی بل لهم موعد لن یجدوا من دونه مویلا الله وی د هر څه چې دی نیټه ما مقرر کړې ده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات الله وی هغه ذات مو چې زه توبه قبلوم د خپلو بندګانو هسې که چېرته الله توبې نه قبلولې او دې شی ویلی چې ګناه دې وکړه ودې کړه بس د دې به تا ته بدله لازم ملاویږي نو زموږ د تباهي په باره کې یې څه خیال دی که چېرته الله د توبې نه قبله په بل ځای کې عام اعلان کړی دی قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اے پیغمبر اوه زما دې بندگانو ته کوم چې ځان سره زیاتې کړی دي او زیاتې موږ کې چا نه دی کړی ورته ووایي چې د الله د رحمت نه ته مه قطي کوئ ته مه پرې کوه الله به ټول ګناهونه دې له وبخي که الله ته واپس شوي دې شریعت ته وګوره دا د الله رحم نه دی احکام
اخلاق حلال او حرام په دنیا کې موږ له څه فایده راکړي هغه راته بیان کړی دی، آخرت کې څه فایده راکړي هغه راته بیان کړي دي، دنیا کې څه نقصان راکړي هغه راته بیان کړي دي، آخرت کې موږ له څه نقصان راکړي هغه راته بیان کړي. دا ټول رحمت الله نه دی؟ د الله رحم او کرم دی دا چې دا دین یې رالیږلی دی او بیا رسولان یې رالیږلي دي. ځکه خو زمونږ پیغمبر مبارک الله څه وایي؟ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. اے پیغمبره، اے رسوله، موږ نه یې لیږلی ته مګر رحمت د ټول جهان دپاره. نو د انبیاو دا رالیږل دا د الله څه دی؟ رحم. اوس که شریعت یې رالیږلی وی او انبیا نه وی نو موږ ته به وضاحت چا کول؟ نو دا الله رحم دی چې انبیا یې راولېږل. بیا دې قرآن ته وګوره، دا څومره د الله لوی رحم دی. ځکه الله قرآن کې وایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله وایي دې قرآن کې شفا پرته ده او د مؤمنانو دپاره به رحمت پروت دی. نو دا قرآن، انبیاء، شریعت، دا ټول د الله څه دی؟ د الله رحم او کرم دی.